لږ د خدای نه کوه ډار خاورې بشي ډېر مغرور مزه په لار خاورې بشي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته، په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره معلوم اوسئ. آی له خړو خاورو جوړ غافل انسانا دومره مه کوه سینګار خاورې بشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې حاضر کیدل او ناظر کیدل دا د الله رب العزت صفت دی. بل چا لپاره دا صفت دی نشته چې هغه دې په هر ځای کې حاضر او ناظر وي. نو د عقایدو په سلسله کې موږ دا ویلی چې الله رب العزت د خپل ذات په اعتبار سره هم وحده او لا شریک دی. همدارنګه الله رب العزت د خپلو صفاتو په اعتبار سره وحده لا شریک دی. په صفاتو کې د عالم الغیب صفت باندې موږ تفصیلي خبرې وکړې. اوس د الله رب العزت یو بل صفت چې هغه حاضر او ناظر کیدل دي، په دې باره کې ځینې خلک په غلط فهمي کې مبتلا دي. نو په دې وجه دا ماته مناسب ښکاره شوه چې په نننۍ خپرونه کې زه په دې مسائلو باندې وغږیږم. قدرمنو اوریدونکو، د مخصوصو صفاتو نه یو صفت حاضر کیدل او ناظر کیدل دی، یعنی هر وخت هر ځای کې موجود کیدل. په پوره کائناتو کې هیڅ یو ځای داسې نشته چې د شپې او ورځې په یو وخت کې هلته د الله رب العزت ذات موجود نه وي. الله رب العزت په خپل کلام کې په مختلفو ځایونو کې خپل دا صفات په مختلف انداز سره بیان کړی دی. لکه چې الله رب العزت فرمایي: ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. الله رب العزت فرمایي چې کله هم په یو پټ ځای کې مشورې لپاره 3 کسه سره کینی نو څلورم د هغو د الله ذات دی، او کله چې 5 کسه په یو ځای کې کینی نو شپږم د هغوی سره د الله ذات وي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي: ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. یعنی د 3 او 5 ذکر د مثال په طور فرمایلی. ګڼې د دې نه کم یا د دې نه زیات کله هم چیرته هم کینی نو د الله رب العزت ذات به هغوی سره موجود وي. همدارنګه الله رب العزت په صورت حدید کې فرمایي: وهو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. تاسو چې چیرته هم یی هغه الله رب العزت به تاسو سره وي او ستاسو ټول اعمال به ویني. همدغه راز الله رب العزت په 2 سپاره کې په صورت بقره کې فرمایي: فاینما تولوا فثم وجه الله. تاسو چې کوم طرف ته هم مخ اړوئ هلته به د الله رب العزت ذات موجود وي. دغه شان نور هم ډیر آیتونه دي چې د هغې نه معلومیږي چې د الله رب العزت ذات هر وخت هر ځای کې موجود وي، او الله رب العزت خپل مخلوق ویني او د مخلوق هیڅ یو کار د الله رب العزت نه پټ او پناه کیدی نشي. نو قدرمنو اوریدونکو، د الله رب العزت د باقی صفاتو په شان دا صفت هم د هغه د ذات سره داسې خاص دی چې د کائناتو هیڅ یو فرد هم په دې کې شریک نه دی. د مخلوق په هیڅ یو فرد کې هم داسې صفت نه موندل کیږي چې هغه د په هر ځای کې حاضر او ناظر وي، نه په انبیاؤو کې، نه په اولیاؤو کې، نه په فرشتو کې، نه په جناتو او پیریانو کې. خو بعضې خلک
چې د عقیدې له نګانه هغوی ضعیفه دي، عقیده یې فاسده ده. هغوی په دې غلط فهمي کې مبتلا دي چې اولیاء کرام، انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام هم د الله تعالی په شان حاضر او ناظر وي، هر ځای کې او هر وخت موجود وي. دا خو لا پرېږده چې په جماعتونو کې د هغو لپاره جای نماز او منځه لپاره ځای پرېږدي. خو قدرمنو په دې خبره باندې پوه شئ چې دا د شرک عقیده ده. زموږ فقهاو په دې مسائلو باندې تصریح کړې ده چې کوم سړی د نکاح په وخت کې دا ووایي چې زما د نکاح ګواه، زما د نکاح شاهد الله تعالی او د هغه رسول دی، نو داسې ویونکی چې په دې مسئله باندې معتقد وي دا کافر دی، ځکه چې هغه د الله رسول هم د الله په شان د نکاح په مجلس کې حاضر او ناظر وګڼه. او حال دا چې حاضر او ناظر کېدل دا د الله صفت دی، د رسول صفت نه دی، نو دا څه معمولی مسئله نه ده، بلکې د ایمان او د کفر دارومدار په دې عقیدې باندې دی. نو قدرمنو اوریدونکو، د تفصیلاتو خو اوس وخت نشته په چې د نیم ساعت خپرونه کې زه تاسو ته تفصیل وکم چې د اولیاو کرامو، انبیاو کرامو په باره کې په هر یو باندې بیل بیل بحث وکړم چې دوی حاضر او ناظر نشي کېدلی. خو په مخکې خپرونو کې زه په دې باندې غږېدلی یم چې عالم الغیب صفت د الله دی، نه انبیا کیدلی شي، نه اولیا کیدلی شي، نه جنیات کیدلی شي او نه ملائک کیدلی شي. نو د چا نه چې د علم غیب صفت نفی کیږي نو د هغه نه به د حاضر او ناظر کیدلو صفت هم منفي وي. خو زه به په مختصره بڼه د دواړو جهانو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره وکړم چې رسول الله د ټولو کمالاتو او د ټولو فضیلتونو باوجود هر ځای کې هر وخت موجود نه دی. نو هر کله چې رسول الله هر ځای کې هر وخت موجود نه دی نو بیا بل څوک کیدی شي؟ نو حاضر ناظر کېدل د الله تعالی خاص صفت دی. د کائناتو هیڅ یو فرد په دې کې د الله سره شریک نشي کېدلی، نه پیر کېدلی شي، نه پیری کېدلی شي او نه زیارت او نه شهیدان چې تاسو یې راغواړئ د خپلو مددونو لپاره. دا ټول شرکي عقیدې دي. راشئ خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړو. نو اوس قدرمن اوریدونکو تاسو دلایل واورئ او د الله رب العزت نه دا دعا وغواړئ چې الله تعالی موږ ټولو ته د دین صحیح پوهه را نصیب کړي او د شرکي عقیدو نه موږ وساتي. اول دلیل، په بخاري او مسلم دواړو کې دا واقعه موجوده ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج نه واپس راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مشرکانو ته کله دا واقعه واوروله چې زه د شپې په مختصره حصه کې د مکې مکرمې نه مسجد اقصا پورې او د هغه ځای نه تر سدرة المنتها پورې او د سدرة المنتها نه وړاندې چې څومره پورې د الله تعالی منظوره وه هغه ځای پورې تللی یم. رسول الله دا د خپل سفر مشرکینو ته وویل او دا یې هم ویلې چې ما په مسجد اقصا کې ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام ته مونځ ورکړه، هغو ته مې امامت وکړ. خو د مکې مشرکانو نبی علیه الصلاة والسلام پورې ټوقې شروع کړي او ورسره یې دا مطالبه هم وکړه که چیرې ته په خپله خبره کې واقعي رښتینی یې نو ته ووایه چې د بیت المقدس دروازې څومره وي، د هغه کړکۍ څومره وي، څو ستنې وي په هغې کې، او دا قسمه ګډ وډ پوښتنې ګډې وډې پوښتنې رسول الله نه شروع کړي. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله فرمایي فکربتو کربتا ما کربتو مثله قطو. رسول الله فرمایي چې د هغوی په دې سوال او مطالبې اورېدلو سره زه دومره پریشانه شوم چې کله داسې هم نه وم پریشانه شوی. خو الله رب العزت خپل فضل او کرم په ما باندې وکړه او بیت المقدس زما مخې ته حاضر که. څه به چې هغوی زما نه پوښتنه کوله ما به هغوی ته دا ښودل او په لیدو به مې هغو ته ځواب ورکولو. قدرمنو اوریدونکو تاسو غور او فکر وکړئ که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې حاضر او ناظر وای او هر ځای کې هر وخت موجود وای نو د دومره پریشانی څه ضرورت و؟ د کائناتو ذره ذره هر وخت د هغه په وړاندې موجود و نو د هغه په پوښتنې فورا رسول الله به هغوی ته جواب ورکړی وای. او حال دا چې رسول الله فرمایي فکربتو کربتا ما کربتو مثله قط. نو قدرمنو اوریدونکو فکر وکړئ
د معراج پوره واقعه په دې باندې گواهی ورکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر ځای کې هر وخت موجود نه دی. که رسول الله صلی الله علیه وسلم هر وخت کې هر ځای موجود وای نو د مکې نه بیت المقدس ته د تللو څه مطلب؟ ولې بیرته؟ هر کله چې د مخکې نه هر ځای کې موجود و نو بیا بیت المقدس ته د تللو څه مطلب؟ هر کله چې وواړه آسمانونو باندې موجود و نو بیا د یو آسمان نه پس دویم آسمان ته بیا دریم آسمان ته دغه شان ټولو آسمانونو ته د رسول الله د تللو څه مطلب؟ ځي خو هغه کس څوک چې د مخکې نه هلته موجود نه وي. نو چې کله پیغمبر موجود یي بیا ولې ځي؟ نو چې رسول الله ځي د مکې نه بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه ځي آسمان د دنیا ته او د هغه ځای نه د دنیا په ټولو آسمانونو ته ځي، نو معلومیږي چې رسول الله په هر ځای کې حاضر او ناظر نه دی. او هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره دا صفت ثابتوي چې هغه حاضر او ناظر دی، هغه د معراج د واقعې نه انکار کوي. د هغوی د دې صفت په ثبوتولو سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د معراج د واقعې نه انکار لازمیږي. نو د معراج د واقعې نه خو کله هم څوک انکار نشي کولی. نو معلومه شوه چې حاضر او ناظر صفت دا د الله دی، دا د پیغمبر نه دی. دویم دلیل به وروسته د دمې نه واورو. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. څومره ښکلی تن وجود الله درکړی، له ګناه شتو بغیر خاورې بشي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دویم دلیل په بخاري کې دا روایت موجود دی چې د غزوه بني مستلق په سفر کې حضرت عایشه رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې وه او د لارې په یو ځای کې لښکر دیره واچوله چې هلته د حضرت عایشې رضی الله عنها امیل ورک شو. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه و کرامو ته وویل چې تاسو د حضرت عایشې رضی الله عنها امیل پیدا کړئ. صحابه و کرامو چې هر ځای ولټولو خو امیل پیدا نه که. هغه غاړکۍ چې د حضرت عایشې رضی الله عنها و هغه پیدا نه کړه. اخر ناامیده شول. لښکر ته د سفر کولو حکم وکړه چې تاسو لاړ شئ. کله چې لښکر روان شو نو هغه اوښ چې کوم باندې حضرت عایشې رضی الله عنها سوره وه، هغه اوښ چې کله پاڅولی شو نو ویې کتل چې امیل د هغه اوښ لاندې پروت و. نو تاسو فکر وکړئ که نبی علیه الصلاة والسلام حاضر او ناظر وای یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې هغه ټول اولیاء الله دي چې د دنیا ټول ولیان جمع شي بیا هم د یو صحابه کرام درجې ته نشي رسیدلی. نو که رسول الله حاضر او ناظر وای یا صحابه کرام حاضر او ناظر وای نو دومره پریشانی به ولې پیښېدله؟ نو هر ځای کې که موجود وای نو په دې باندې پوهېدل چې د اوښ لاندې هلته امیل موجود وای. نو دې نه معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر نه دی. دریم دلیل د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 صحابه و کرامو سره د عمرې احرام وتړه او د مدینې منورې له طرفه مکې مکرمې ته روان شو او د حدیبیې په مقام کې د مکې مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ او ونیوله او د دې معنی شو چې موږ پیغمبر عمرې ته نه پرېږدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو سره د حدیبیې په مقام کې پړاو واچولو او د مکې مشرکینو سره مذاکره شروع شوه او هغو ته سفیر حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه واستوه. چې کله حضرت عثمان واستوه نو د استولو نه وروسته دا د ګنګوسه شوه چې د مکې مشرکینو حضرت عثمان شهید کړی دی او د سفیر قتل د قاصد قتل په هر مذهب او دین کې ډیر بد ګڼلی شي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا احوال ورسیده رسول الله څه غصه شه او د هغې ولې لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټولو صحابه و بیعت وکړه راټول شول چې موږ به د حضرت عثمان رضی الله عنه قصاص او بدله اخلو چونکه دا بیعت ډیر غوره بیعت و.
رسول الله ته دا خوښه نه شوه چې حضرت عثمان غني دې د دې ثواب نه محرومه شي. په دې وجه رسول الله خپل یو لاس مبارک په دویم لاس مبارک باندې کیښوده او دا یې وفرمیل چې زه د حضرت عثمان غني د طرف نه بیعت کوم. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې د دې ټول بیعت کوونکو صحابو نه د خپل رضا اعلان کړی دی. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله تعالی د هغو ټولو ایمان والاو نه راضي شوی دی کومو چې د اونې لاندې نبي علیه الصلاة وسلام سره بیعت کولو. بهرحال نبی علیه الصلاة وسلام چې کله بیعت واخیستلو نو معلومه شوه چې د حضرت عثمان غني د شهادت خبره صحیح نه ده او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه صحیح سالم بیرته حدیبیې ته راغی. نو تاسو په یخ زړه سره اوس سوچ او فکر وکړئ که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر وای او هر ځای کې هر وخت موجود وای نو د عثمان د قتل په دروغو خبر باندې به دومره زیات ولې پریشانه کیده او د صحابه کرامو نه د عثمان د قتل قصاص باندې ولې بیعت اخیستلو. نو قدرمنو اوریدونکو تاسو انصاف سره ووایئ که رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې حاضر او ناظر او موجود وای نو رسول الله به په دومره اهتمام سره چې د صحابو نه هغه بیعت اخلي آیا دا به د هغو په شان کې ټوقې نه وي؟ نه نو معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په هر ځای کې حاضر او ناظر نه دی. حاضر او ناظر صفت دا د الله دی، بل څوک حاضر او ناظر نشي کیدلی. نه پیغمبر، نه پیر، نه ولی او نه شهید چې تاسو یې ځان ته هر ځای کې راپاڼئ. د شرکي عقیدې دي، د دې نه لاس پورته کړئ. څلورم دلیل، الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُّونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. ای زما محبوبه کله چې ته داسې خلک ووینې چې هغوی زموږ آیتونو پورې ټوقې کوي نو ته د هغوی نه مخ واړوه، یو طرف ته شه، یعنی د هغوی سره ته مه کښېنه تر دې چې هغوی په بله خبره کې مشغول شي. او په بل ځای کې الله فرمایي وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. او که ستانه شیطان هیر کړي نو په یاد راتلو باندې ظالمانو سره مه کښېنه، یعنی د هغوی نه پاڅه. په صورت انعام کې دا آیت دی. عالمانو لیکلی دي چې د دې آیت نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شریعت خلاف مجلسونو کې د شریکېدو او حاضرېدو قطعا اجازت نه و. د شریعت نه خلاف مراد هغه مجلسونه دي چیرته چې د الله تعالی حکمونه ماتیږي، د حرامو ارتکاب کیږي، د ګناهونو ارتکاب کیږي، لکه د شرابو مجلسونه، د زنا مجلسونه، د قرآن کریم د آیاتونو د استهزا مجلسونه، د ګانو او د سندرو مجلسونه، د غیبت مجلسونه، د غیبت او همدارنګه د نمامت او د چغلي مجلسونه، د قمار مجلسونه، د فلمونو یا د تلویزیون او د سینما مجلسونه. رسول الله ته حکم شوی و چې په داسې مجلسونو کې شریک نشي او عامو مؤمنانو ته هم دا حکم ورکړی شوی لکه چې الله فرمایي فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم. ایمان والا تاسو هم هغوی سره په داسې مجلسونو کې مه کیدئ، ګڼې تاسو به هم د هغوی په شان ظالمان شئ. اوس تاسو فکر وکړئ که نبی علیه الصلاة وسلام هر ځای کې هر وخت حاضر او ناظر ومنلی شي لکه څنګه چې د ځینو دا عقیده ده نو د الله تعالی دا حکم څنګه پوره کیدی شي؟ بیا خو به حاضر ناظر کیدو سره رسول الله العیاذ بالله د هر ګناه په مجلس کې موجود وای، هم د شرابو په مجلس کې، هم د ګناه په مجلس کې، هم په هغه مجلسونو کې چې هلته د الله کلام ته سپکاوی کیږي. د ګستاخي خبره ده چې د ګناهونو نه هغه ناپاک مجلسونه چې هلته څوک شریف سړی نشي تللی هلته د دواړو جهانو سردار موجود وګڼلی شي. دا د رسول الله په شان کې ګستاخي ده او د هغه په شان کې بې ادبي ده. د دواړو جهانو سردار د حضرت عایشې رضی الله عنها په حجره کې تصویر ولیده نو د ننه داخلېدو نه انکار وکړه تر څو پورې چې هغه تصویر ونشلیده رسول الله هلته داخل نشه. نو تاسو فکر وکړئ نن هر یو کور نه بتخانه جوړه ده
د نبی علیه السلام حاضر ناظر منلو مطلب به دا وي چې رسول الله العیاذ بالله هغو ټولو ځایونو کې موجود وي کوم ځای کې چې هلته بتخانې دي او تصویرونه پراته دي. نه، حاضر او ناظر کېدل دا د الله صفت دی، دا نه د پیغمبر صفت دی، نه د ولی صفت دی او نه د پیر صفت دی. پنځم دلیل د حضرت مریم مور چې د خپل نظر پوره کولو دپاره کله حضرت مریم په بیت المقدس کې پرېښوده، هغې نظر کړی که الله ما ته ولد راکه زه به هغه د بیت المقدس په کور کې د بیت المقدس خدمت لپاره پرېږدم. او هغه ترې راغله نو د هغې په پرورش کې د حضرت زکریا او د بیت المقدس د باقي خادمانو جګړه شوه. هر یوه دا دعوا کوله چې زه به یې تربیت کوم. آخر دا فیصله وشوه چې قرعه اندازي به وکړي. په دې طریقه چې د هر چا قرعه راووتله هغه به د حضرت مریم پرورش کوي، د هغه تربیت به هغه کوي. چې د خپل قلم به تاسو په دریاب کې وغورځوئ، د چا قلم چې پور طرف باندې روان شه هغه به د حضرت مریم تربیت کوي. دا واقعه په صورت آل عمران کې په تفصیل سره بیان شوې ده. د دواړو جهانو سردار ته د الله خطاب دی. الله ورته فرمایي وما كنت لديهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما كنت لدیهم اذ یختصمون. ای زما محبوبه دا واقعات په دنیا کې واقع کېدل او حضرت زکریا او د بیت المقدس باقی خادمانو چې د حضرت مریم په تربیت کې کله جګړه کوله بیا د دغه جګړې ختمولو دپاره قرعه اندازي کوله او خپل قلمونه یې په دریاب کې غورځول. ای زما محبوبه ته هغه وخت موجود نه وې او تا دا واقعات په خپلو سترګو سره نه دي لیدلي او ته هم امي یې په یو کتاب کې دې هم دا واقعات نه دي لوستلي. نو بیا نبی علیه السلام وسلام ته څنګه معلوم شو؟ معلومه شوه چې نبی علیه السلام وسلام ته طرف ته وحی راځي او د وحی په ذریعه دا ټول حالات رسول الله ته معلومیږي. او چا طرف ته چې وحی راځي هغه د الله پیغمبر وي نو ته هم د الله پیغمبر وي. نو د دې نه معلومه شوه چې نبی علیه السلام حاضر او ناظر نه دی. ګڼې الله به دا ولې فرمایل چې ته په هغه مقام باندې موجود نه وې. وما كنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. او داسې قسمه جمله هم د صورت یوسف په آخر کې هم ده چې د حضرت یوسف علیه السلام پوره واقع په تفصیل سره چې الله بیانوي. د هغه نه وروسته الله فرمایي وما كنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. کله چې د یوسف علیه السلام رونو حضرت یوسف علیه السلام لره د پلار نه د جدا کولو او په کوهي کې د اچولو تدبیر وکړه نو زما محبوبه ته هلته موجود نه وې. نو بیا نبی علیه السلام ته دا واقعات څنګه واورول؟ نو معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راتله او چا طرف ته چې وحی راځي هغه پیغمبر وي. نو رسول الله هم د الله پیغمبر دی. هلته حاضر او ناظر نه و چې هغه ته معلومات وی بلکې الله دا خبر که. نو قدرمنو اوریدونکو د پوهیدونکو دپاره دومره خبره کافي ده. الله رب العزت دې موږ ته صحیح دین نصیب کړي، صحیح عقیده دې نصیب کړي. هغه خرافاتي عقیده چې هغه باندې موږ د اسلام د دایرې نه وځو شرکي عقیده ده، الله دې د هغې نه موږ ته نجات راکړي. نو حاضر او ناظر کېدل دا د الله صفت دی، دا نه د پیغمبر صفت دی، نه د پیر صفت دی، نه د مرشد صفت دی او نه د ولی صفت دی، نه د شهید صفت دی چې دا ځان ته تاسو راوغواړئ. الله نه به د نیکو اعمالو او د سالمې عقیدې توفیق غواړو. دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. اللهم دا دنیا یو د مزای د مسافر دی بس د مرکړه انتظار خاورې بشي دا رنگینا زندگی بدی تالاشی د مرګي په سخت گزار خاورې بشي ګلځواني بدی د قبر چنجي وخوري ځوانه تیر بدی شوار خاورې بشي د خدای خپل بندگان چې ازار نکړي درته وبه کړي ازار خاورې بشي د لحد په تنګه غېږه کې به ګیر شي
په خاورو کې بشمار خاورې بشي